د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي څخه په ورځني توګه تر 15,000 ټنه ډیر واړه بازار ته وړاندې کیږي. د هرات ولایت د صنایعو او کانونو خونې مشر وایي په هرات ولایت کې 30 کارخونې د هیوادوالو لپاره د وړو په تولید باندې کار کوي او په خبره هیوادوال به په هیڅ صورت کې د وړو د کمښت سره مخ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سره د لارې د بندېدو وروسته د هیواد په بازارونو کې د وړو بیه لوړه شوې ده. هرات ولایت چې پکښې تر 300 ډېرې کارخونې فعالیت لري، 30 د وړو پر تولید کار کوي. د هرات ولایت د صنایع او کانونو خونې مشر حمید الله خادم وایي د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې هره ورځ تر 15,000 ټنه ډیر غنم په وړو بدلیږي او په خبره هیوادوال به په هیڅ صورت د وړو د کمښت سره مخ نشي. حدوداً ما 32 فابریکه در شرک صنعتی هرات داریم که روزانه به طور اوسط بیشتر از 5,000 تن گندم در شرک صنعتی هرات پروسس میشه، بسیار به شکل نرمال و عادی در شهر هرات و سایر ولایات افغانستان طوری که شما دیدین پروسه تولید، بارگیری و خروج محصولات تولید شده از فابریکات آردر. توریالی غوثی د هرات ولایت د صنایعو او کانونو خونې مرستیال هم خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي روان کال په هیواد کې د غنمو تولید زیات و او که د بهر څخه هم غنم وارد نشي کومه ستونزه به رامنځته نشي. برای مردم خود ما اطمینان میدیم که قابل تشویش نیست. تمام فابریکاتی که در شرک صنعتی هست و ولو در کل افغانستان هست که چون ما تماس داریم با تمام اتاقا، همه شب روز تولید دارم. در بخش آرد گندم امسال خوشبختانه 1.5 میلیون تن گندم تنها فرا و نیمروز داشت که یک بخش عمده از این به هرات جلب شد، به اینجا تولید شد، به قندهار و سایر ولایات رفت و ما روزانه 170 تن فعلا ما تولید داریم 24 ساعت و ما شب روز کار میکنیم. په همدې حال کې په هرات ولایت کې د وړو فابریکې مسؤلین هم وایي پرته له دې چې غنم له بهر څخه وارد شي دوی د 6 میاشتو لپاره خلکو ته په ارزانه بیه وړه ورکولی شي. ما مقدار زیاد گندم ذخیره داریم و ما اطمینان میدیم برای مردم خو که تا آخرین مقداری که چیزی که به دست داشته باشیم او به اختیار قرار میدیم و الحمدلله ما ابتکار کردیم و این تلاش رو داشتیم که ما به میت یک روزای بتونیم یک کمک برای مردم خو بکنیم. در قسمت تولید آرد ما به تمام همشهریان خود اطمینان میدیم که ما تا 6 ماه ما حاضریم که آرد را به بازار به نرخ ارزان عرضه کنیم. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني هم د دې لپاره چې د وړو بیه په هیواد کې کنټرول سي د حکومت د استراتیژیکو زیرمو څخه زرګونه ټنه غنم بازار ته وړاندې کړل.